من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. صدق الله العلي العظيم. سورة الممتحنة دا سورة مبارک مدنی سورت دی، یعنی در هجرت ورسته نازل سوی دی په مدینه طیبه کې. دا سورت مبارک چې دی 14 آیات مبارکه لري. ټولې کلمې د دې سورت مبارک 348 کلمې لري. ټول حروف د دې سورت مبارک 1510 حرف دي. 1510 حرف لري دا سورت مبارک. او تسمیه د دې سورت چې راغله ده په سورة الممتحنه سره، چې ممتحنه ورته ویل کیږي. په دې سورت مبارک کې ذکر د امتحان ستا، چې تا ته که ښځې مؤمنات راغلې تی امتحان که کدی خاص غرض او مطلوب رضا د خپل خدای پاک و نو بیا سیده، او که دا رضا نه و نو بیا داسې وکړه چې نو دا په حقیقت کې نه دي مسلمانان سوي. امتحان یې وکړه. او دا سورت مبارک چې سړی ډیر تلاوتوي په ورځ د قیامت به وایي مؤمنان د ده دپاره شافعین خدای پاک وګرځوي، یعنی ټول مؤمنان او مؤمنات ښځې به د ده شفاعت کوي په ورځ کې د قیامت. پر ده به باندې به دی به خوښیږي او د په حق کې به خدای پاک ته شفاعت کوي چې مؤمنان او مؤمنات ښځې وي. دا فضیلت د دې سورت مبارک دی. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين. یا ایها الذین آمنوا، ای هغه کسانو چې تاسې مؤمنان یاست، لا تتخذوا تاسې منیسئ عدوي دشمنان زما و عدوکم او دشمنان ستاسې اولیاء په دوستۍ سره. ځکه چې کافران چې دي هغه د خدای پاک دشمنان دي او دشمنان ستاسو دي، تاسو د دې سره دوستي مه کوئ. تلقون الیهم بالموده، تاسې وسلیده کوئ دی لره مشتیدل، موږ یې مشتل کېدل بولو، وصل بولو. دی لره تاسې وصل کوئ، غورځول کوئ دی لره بالمودت په دوستۍ سره. دوستۍ تاسې توسل د دوستۍ د دې سره خو کوئ. او حال دا چې وقد کفروا، دی کافران دی بما په هغه سره جاء چې راتګ یې کړی دی کومه تاسې لره من الحق، د حق قرآن څخه. هغه ستاسې په قرآن کافران دي
ستاسو په دین او مذهب باندې کافران دي، هغه ستاسو قرآن نه مني، دین مو نه مني، رسول مو نه مني، بلکې ضررونه در رسوي. نو دا ستاسو دوستي و د دې بیخي سره ناشونې ده. او دا چې موږ تاسو تجربه کړې ده چې هر چا د دې سره دوستي کړې ده، هغه د دې د خوا داړل سوی دي، وهل سوی دي، حتی په غټه سویه سره چې تاسو وګورئ چې هغه د شوروي سره دوستي کوله، هغه خلک په هغه وخت کې ټوله اکثر هغه مشران یې برباد شول، او برباد هم د دې د خوا شو، بیرته د دې د خوا به بربادېدل. او دغسې په تېر دوران کې دغسې ډېر انسانان د دې د طرفه څخه بیرته د منځه څخه تلل. نو د دې دوستي نه ده، ټوله د دې د مطلبه کارونه دي. نو دشمن خو هیڅکله ستا په خوښۍ، ستا په پرمختګ خوشحاله نه دي. او د دې آیاتو مبارکه شان نزول چې راغلی دي، هغه په شان کې د صحابي مبارک د آیاتونه نازل سوي دي چې حاتب ابن ابي بلتعه رضی الله تعالی عنه نومیدی. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په 8 کال د هجرت داسې خپل ازارات او خپل اکمالات د یو غټ جنگ د پاره آماده کول، خو چاته یې نه ویل چې موږ پر دغه ځای حمله کوو یا دغه ځای ته اراده لرو. دا کار د اکمالاتو د نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم پټ شروع. البته بعضی اصحابان مبارکان چې هغه ډېر نږدې صحابه مبارکان وو، هغه په خبر وو. خو یو ښځه راغله مدینې منورې ته، نو خو د مکې شریفې ښځه ده، د ټولو سره شناخته ده. حتی نبی علیه السلام مبارک ته ویل ته زما سره یو لږ کومک وکړه، زه داسې سره لوېدلی یم، پیسې نه لرم، شی نه لرم. نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه و آله وسلم کومک ورسره وکړ، پیسې یې ورکړې، او بیا امر وفرمایه نورو خلکو ته چې تاسې د دې سره کومک وکړئ، کومک ورسره وکړئ. د دغې ښځې نوم ساره وه، او دا آزاد کرده شده مینځه وه د ابي عمر ابن صیفي ابن هاشم. نو دې نبی علیه السلام مبارک ته پلاراله چې ما سره احسان وکړه. نبی علیه السلام مبارک احسان ورسره وکړ، یو شی یې ورکړل، امر یې هم بل چاته وکړي چې ته دا ونازوه، هغې هم خرڅ ورکړي. په دغه صحابه و مبارکانو کې چې دغه موږ تاسې نوم واخیستی چې حاتب ابن ابي بلتعه رضی الله تعالی عنه، دا صحابي مبارک په مکه شریفه کې نه قریبان لري نه دوستان لري، خو کورنۍ یې اوس هم فلحاله په مکه شریفه کې ده. نو ده په دې سر باندې خبر و چې نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم اکمالات کوي، خو بل ځای به حمله ونه کړي مګر پر مکه شریفه به یې وکړي. نو د پاره د دې خط ولیکئ چې نبی علیه السلام مبارک زبردست اکمالات کړي دي، درځي ستاسو به مقابله په وسه پره نه وي. داسې یو څه خبرې ورته د دغه سر ورته نوشته کړلې. نو نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه و آله وسلم د اسمان څخه خبر چې دغسې خط یې دې ته ورکړي، 10 دیناره یې هم ورکړل چې دغه به مکې شریفې مشرانو ته ورسوي. دا ښځه روانه شوه. ښه زمانه وروسته نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم حضرت علی رضی الله تعالی عنه راوغوښتي، زبیر ابن عوام رضی الله تعالی عنه راوغوښتي، مقداد ابن الاسود رضی الله تعالی عنه راوغوښتي، او داسې یو څه 2-3 صحابه نور مبارکان وه. ول ولاړ سئ، تاسو به
روضة الخاخ په نامه سره هلته یو ښځه پیدا کړي، د دې سره یو نوشته ده، دا به ځینې واخلي او ما ته بیا راوړي. نو دوی هم پسې روان شول. څنګه چې دغه ځای روضة الخاخ په یو ځای دی په منځ کې د مکې او مدینې شریف 12 میله لرې دی د مدینې منورې څخه. پر هغه ځای باندې چې نبي علیه السلام بارک ورښولی و، هغه ښځه یې پیدا کړله. ښځې ته یې وویل خط راوباسه. ښځې یې په قول نه کول، نسته ما سره خط، د غوټې په تلاشي کې ورشئ چې کوئ. بیا یې ورته وویله، ښځې انکار کوه، وایي نسته. اخر په علي رضی الله عنه توره راوکښله، ویل ولا یا دې ټکټ ورکړم یا خط راکړې. د خدای د رسول صلی الله علیه وسلم په قول کې هیڅ شک نشته. هغه موږ ته ویلي دي دا خبره رښتیا ده، ستا سره خط ستا، نو که دې مرګ خوښ دی که دې خط راکړې بلا ستا خوښه ده. د حجر رضی الله عنه شجاعت المعلومه وبېرېدل، بشجر یې د کوسۍ په دا وریښتانو کې پټ کړی راویست، خط یې ورکړ. نبي علیه السلام بارک ورته وویل په دې کار مه لرئ، بالا راځئ. نو ده هم دا ورته وویل که د خدای رسول صلی الله علیه وسلم نه وای راته ویلي چې کار مه په لرئ، نو بیا به موږ وژلې وای، پرېښولې مې هم نه. نو هغه خط نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه و آله وسلم ته راوړي. نو نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم چې خط وکتی، رښتیا هم دغه شان پکښې لیکل سوي وو چې نبی علیه السلام اراده ستاسو لري، په خذو حذرکم، خپل سامانونه مو ورته اماده کړئ، ډېر په غټ پاور د روان دي. بس دغه ټولې ورته لیکلي وه. نو نبی علیه السلام مبارک چې دغه صحابي مبارک راوغوښتي، ویل دا دې ولې داسې کار وکړي؟ یا حاتبه، دا څنګه دې زموږ سر کفارو ته تا لساوه او څه شي حمل کړی وي، څه شي مجبوره کړی وي چې داسې دې وکړي؟ حاتب رضی الله عنه ورته وایي یا رسول الله ما کفرت منذ اسلمت، زه خو کافر سوی نه یم هغه ورځ چې ما اسلام راوړی دی، او نه مې سرکشي کړې ده هغه ورځ چې تا ما ته نصیحت کړی دی، او نه مې دا کافران خوش کړي دي بیا د هغه ورځ څخه چې زه ځینې جدا سوی یم په هجرت کې، مګر زه یو غریب سړی یم، په منځ کې د قریشو پروت یم، هر څه صحابه چې ستا سره ملګري دي هغه قریبان په مکه شریفه کې لري، پر د اولادو یې یو پوښتنه کوي، او زه هېڅوک نه لرم په ټول مکه شریفه کې، زه دوست نه لرم او زما اولادونه وري دي. نو په دا خاطر مې دا خط ورته ولیکئ چې دا زما خط دې ته نه ګټه رسولی سي او نه تاوان، صرف زما یو احسان به پر دې بالا وي، هغه زما د اولادو سره به ښه کړي. نو نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه و آله وسلم عذر ومانه. والسید په دې وخت کې عمر رضی الله عنه ولاړ شو، توره یې راوغوښتله، ویا رسول الله دعني ما پرېږده اضرب عنق هذا المنافق، چې زه ګردن د دې منافق ور پرې کړم، ما ته پرېمږده اجازه راکړه. نبی علیه السلام مبارک ویل نه اجازه نشته. ته څه خبر یې یا عمره؟ دا صحابي بیا بدري صحابي دی، بدر میدان ته حاضر سوی دی. ول ته څه خبر یې یا عمره؟ لعل الله قد اطلع على اهل البدر فقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ول ته څه خبر یې او عمره؟ یعنی شای الله جل وعلا دی، معنا په پښتو کې ټولو اهل بدریانو ته ویلي وي، اهل بدریانو ته داسې ویلي وي اعملوا ما شئتم، عمل کوئ چې څه خوښه وي، فقد غفرت لكم، ما تاسو ته بخښه کړې ده. یعنی د بدریانو شان چې دی هغه ډېر اوچت دی، یعنی خدای پاک ته دی اول او آخر ګناهونه معاف کړي دي، نو د ده عذر به منوه، خدای پاک ته یې معاف کړي دي، موږ نشو دغه کولی. عمر رضی الله عنه دغسې جام ودرېدی، د سترګو یې اوښکې توی شولې، او ویې ویل چې الله ورسوله اعلم، خدای او رسول خبر دي، زه نو بالا پسې نه پوهېږم.
نو دا د بدریانو مبارکانو شانو چې خدای پاک دوی تور کړي وو، ځکه دا اول غزا وه. سره له دې چې دوی نه اسلحې درلودلې، نه اکمالات درلودل، نه ډوډۍ درلودلې، نه غشي ولینده و تورې درلودلې، نه دا زغرې درلودلې او نه خوراکه درلوده. وږي تږي مؤمنان او 314 نفره د دې مبارکانو شمیرو او کفار په ډیر غرور په ډیر مستۍ سره د بدر میدان ته راغله او دا یې ویل چې دا به ګرده وژنو یا به د ځان مریان کوو په مشرتوب د ابو جهل لعین او ظالم. نو هغه و چې الله جل وعلا شانه هغه وږي تږي، هغه بې اسلحې، هغه بې اکمالاتو، بې ډوډۍ خلک چې 314 صحابه وه، پر یو لوی لښکر د کفارو یې بری او کامیابي حاصله کړل. نو دا خو هم چې سړی ظاهره ته ګوري، نه سړي سره ډوډۍ وي، نه توره وي، نه توپک وي، نه اکمالات وي، نه د شا د خوا کومک وي، 314 نفره او یو لوی لښکر ته د کفارو ته په مقابله ورځه، دا خو بیخي لوی زړه غواړي. اخو دې دا امتحان دغه فداکارۍ ته یې خپل ځانونه اماده کړله، دغه فداکاري یې وکړله. نو الله جل وعلا دې ته په دې امت کې دون د قدر او عزت بیا ورکړي. نو ځکه خدای پاک وفرمایله چې ای مؤمنانو د آیاتونو مبارکه باره نازل شوله چې لا تتخذوا عدوي وعدوکم اولیاء، مه نیسئ دشمنان زما او دشمنان ستاسې په دوستۍ سره، تاسې وسلېده کوئ دوی لره په دوستۍ سره، او حال دا چې دوی کافران دي. وقد کفروا بما جاءکم من الحق، هغه چې دوی کافران دي په هغه سره چې راتګ یې کړی دي تاسو لره د حق قرآن څخه، په هغه سره دوی کافران دي. دغسې آیاتونه مبارکه په سورة المائده 51 نمبر آیات کې هم خدای پاک فرمایلی دي یا ایها الذین آمنوا، آیا هغه کسانو چې تاسې مؤمنان یاست، لا تتخذوا مه نیسئ الیهود و نصارا اولیاء په دوستۍ سره، بعضهم بعضې د دې یهود و نصارا چې دي اولیاء دوستان دي بعض نورو لره، ومن یتولهم که چا دوستي وکړله د دغو یهود و نصاراو څخه، منکم له تاسو څخه، فانه منهم، دغه څوک نو بیا د هغو د جملې څخه دي، هغسې یهود و نصراني دي. او د سورة عمران 28 نمبر آیات کې هم الله جل جلاله فرمایلی لا يتخذ ندی نیسي المؤمنون مؤمنان الکافرین کافران اولیاء په دوستۍ سره من دون المؤمنین ما سوا له مؤمنانو څخه، چې د مؤمنانو سره دوستي نه کوي او د کفارو سره دوستي کوي. نو دغه آیاتونه مبارکانو په قرآن عظیم کې بیا ډیر دي. نو مؤمنان د دوستۍ څخه د کفارو قطعا منع دي، هیڅ دوستي به نو سره کوي، ځکه په دې کې دی سخت ګناهکار دي. نو اوس خو دا پیسې بد شی سوي، دا پیسو په خاطر باندې ډیرو انسانانو دغه عمل وکړي، د قرآن شریف سره مخالفت وکړي، چا د یهودو ملګرتیا کول، چا د نصاراو دا کول، چا کفارو دا کول، دا اوسه پورې پر هغه خچسۍ روم کلک ولاړ دي، دغسې لړلي به پسې مړه کېږي په دغه دوستۍ کې دغو. نو کفار بیا د خدای پاک په دربار کې د ذرې قدر نه لري، نو بیا به هغه په قبر کې تا ته څه ګټه ورسوي، په ورځ د قیامت به څه ګټه در ورسوي. او د مؤمنانو دوستي خو هم په دې دنیا دوستي ده، هم په قبر کې دې دوستي ده، په ښه درځي، هم په ورځ کې د قیامت یې دوستي ده، په ښه درځي. نو د مؤمنانو دوستي ښه ده او نه د کفارو دوستي. محضن لله د خدای پاک دپاره د مؤمنانو سره دوستي دا ډېره ګټمنه ده، دا په ورځ د قیامت شفاعت هم سره کوي. خدای پاک فرمایي الاخلاء یومئذ عدو، هغه سخت دوستان به په ورځ د قیامت سره دشمنان وي، الا المتقون، متقیان خلق چې د خدای پاک د وهم او ترس څخه دی دوستي کول، د خدای پاک د رضا دپاره دوستي سره کول، ناست ولاړی کول، هغه خلکو دوستي به په ورځ کې د قیامت هم برحاله وي به. او وقد کفروا دا خلک کافران سوي دي بما په هغه سره چې راتګ کړی د کومه تاسلا من الحق د حق قرآن څخه، یخرجون الرسول دی باسي رسول صلی الله علیه و وسلم هغه ایستلی دي د خپل وطن څخه، و ایاکم تاسو ایستلی دي او صحابه مهاجرو، ان تؤمنوا بالله ربکم، په دې وجه باندې تاسو ایمان لري پر یو الله جل وعلا باندې چې هغه خالق او مالک او مربي ستاسو دی. ځکه مؤمنان نبی علیه السلام مبارک د مکې څخه نه وایستل، داسې عملونه یې کول چې یو مخ په هغه کې د نبي علیه السلام مبارک د شهادت تبتیې وي. دا ټوله له وجې د ایمان د دې چې دوی پر یو خدای پاک ایمان درلود.
او دغه رقم الله جل جلاله په سورة الحج 40 آیات مبارک هم فرمایي الذين اخرجوا من ديارهم بغیر حق، هغه کسان چې د خپل شارو څخه ایستل سوي دي بې له حقه، ان یقولوا ربنا الله، مګر چې دوی ویل رب زموږ الله دی، په دغه وجه د خپلو کورو څخه وایستل. او په سورة بروج کې 9 نمبر آیات کې هغه کافرانو چې هغه مؤمنان په اور کې واچول او یا به د اسلام اوړي او یا به په اور کې لویږي، نو ټول مؤمنان یې په اور باندې سوځول. الله جل وعلا د هغو په حق کې وفرمایل وما نقموا منهم، دوی د عذابونه نه ورکول، انتقام نه اخیستي د دوی څخه الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید، مګر په دې وجه باندې چې هغه ایمان لري پر یوه خدای پاک باندې چې هغه عزیز الحمید دی، په دغه وجه باندې عذابونه ورکول. نو زموږ مؤمنانو ته چې دا 40 کاله عذابونه را باندې شروع د کافرانو، په دغه وجه چې موږ ایمان پر خپل خدای پاک درلود. زموږ افغانان چې دغه یو اول به خپلې ډلې را پکښې پیدا کړلې، بیا به پر موږ باندې حملې وکړلې. زموږ مؤمنان چې موږ وایو مؤمنان کمزوري دي، اسلام یې کمزوري کړی دي، که پښتانه دي که نور قومونه دي. دغه دی اوس په دغه کم اوکراین کې جنگ د شوروي حمله پر کړې ده، 15 نفره د اوکراین د شورویانو په صف کې نه دي ولاړ او اورونه پر غورځوي، مګر د خپل وطن په دفاع کې ټوله متحد ولاړ. نو آیا دا مسلمانانو ته دا درس نه دی چې دا کفار دي، ولې دا په اغیار سره نه درېږي؟ او زه مسلمان یم، کلمه وایم او زه بیا د اغیارو دښمن سره په صف کې درېږم، خپل مؤمنان ختموم، هغه قطع کوم، دا 40 کاله. نو آیا دا زموږ مسلماني څونه کمزورې ده؟ دا زموږ عزم څونه کمزورې دی؟ دا زموږ د خپل وطن سره وفاداري څونه کمزورې ده؟ پر څونو کفارو موږ د خپل وطن خرڅ کړي، دا زموږ خلکو خرڅ کړي. یو بندي و موږ امریکایانو د شپې چاپره باندې بوی کړ، نو بیا راته وویل چې دا کارونه را باندې ما ته یو زه خبر لا نه یم، زه خو بزګر یم، دا شپېشتې کوم، دغه مې غواوې دي، هغه مې کور دی، زه د خپل کور بزګر یم، یا ته دغه دا کارونه ګرته کوې؟ ما دا یو چا وویله په ما دا په ستا کلي کې یو سړي ول نو ما ستا کور پخوا لیدلی و، ول ما یا زه ستا په کار خبر یم، ول یا خو ستا خپل د کلي سړی راته وایي چې دوی دغسې کارونه کوي، دغسې کوي، دغسې. نو ګوره د خپل مسلمانان دغسې خپل مسلمانان قطع کوي، خرابوي. آیا دا موږ څونه بې وفایي ده د خپل اسلام سره، اول چې قرآن سره موږ ممنوع د کفارو په صف کې په درېدو سره، او بل د خپل دا وطن څونه وفاداري لري چې مور ورته وایي، ځکه ته د خاورې څخه پیدا یې، نو دا خاوره ده، دغه د مور په نس کې 6 میاشتې یې، د دا مځکې په نس کې به زرګونه کلونه پروت یې، نو بیا څنګه ته د خپل د ټاټوبې د زیږېدو د مرګ د خپل قبر و اجره ټوله ته خرڅوې، د خپل د مور ته خرڅوې؟ نو دا به هغه خلکو ته بیا په ورځ د قیامت هم هغه ایماني سوال دسته وکول شي چې دا ولې داسې کوي، او هم به د اصلي غاویرین د دې وطن چې بیا یې هغه په سوال ځینې وکړي چې تا نو ولې تا خپل وطن داسې دربدره کوئ، خرڅوئ؟ بیا داسې دستي امتحانونه خدای پاک به موږ ویني. دا کم ملک دی چې اوس کفارو حمله پر کړې ده، 15 نفره د ګوتې باندې د شوروي په صف کې نه دي ولاړ، ټوله د خپل وطن پر طرف ولاړ، دفاع د خپل وطن څخه کوي. په ابرهه چې کعبه شریفه خرابوه، د هم یو لوی لښکر راوستی، رارې کړی و د یمن څخه کعبه شریفه یې نړول. نو بیا څو دا قومونه چې په دغه مخکې پراته وو ټولو جنګونه ورسره وکړل، خو هغسې نه ورسره پراته، بیا مړه کړل، بیا بندیان کړل. څو چې طایف ته راورسېدل، په طایف کې بس هغه خلکو ورته وویله ول موږ سره ولې جنګ کوې، موږ سره جنګ مه کوه، موږ به لار در وشو، کعبه شریفه به در وشو، ور به جوړو، لارو لیکه به هم در وشو، کعبه شریفه په موږ کار مه لره. خپل بیخي سي دي دونه زبانې دی یې پرېښود، دیو سره روان شول، لارو لیکه ورښودله ستا کعبې شریفې ته. نو دغه سړی چې دا لارې ورښودله، دا د عرفات نږدې بس دلته ناجوړی شو، بس خدای پاک مړ کړي د دې پسې چې مړ کړي د دې زیارت، خو د دغه ابرهه لښکر رارې کړی د خپل وطن یې په خرابوي. نو بیا چې دغه کیسه خلاصه سول، خو خدای پاک د ابرهه لښکر ټوله خدای پاک ابابیل پیدا کړلې، په مرغانو په چمبو کې ډبرې وې، د کافران یې پوښتل ټوله مړه سول. نو بیا د عرب چې د دې خوا په سفر تلله، چې د هغې خوا تېرېدل، مې دا قبر په ډبرو وشتی، ول دا خو هغه سړی دی چې خپل وطن یې خرابوي، خپل مسلمانان یې د اغیار په مقابل کې خرابول، لارو لیکه یې ورښودل، او چې د دې خوا به
خلک تېرېدل د عربو هم بیا د هغه نه پر قبر په ډبرو ویشتي. دا پخوا په جاهلیت په وخت کې چې نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم د دغې ورځې د ابرهه 50 ورځې وروسته بیا دی مبارک دنیا ته تشریف راوړي پیدا کېږي. نو سړی باید د خپل ایمان او اسلام کلک ودرېږي. موږ کلک مسلمانان یو، موږ کلک مسلمانان یو. آیا کلک مسلماني اوس دغه وه چې خدای پاک موږ ته څه ویلي هغه د نافرماني موږ کوو؟ اوس به د نورو ممالکو دغه وګورو چې هغه هم دغسې کوي. دا نصارا دي دغه قوم، مګر یې خبره یوه ده، وطن ته ګرد د سره یو لاس دي. نو دغسې کول پکار دي، نه دغسې. نو خدای پاک فرمایي چې تاسې د دغسې کفارو سره دوستي مه کوئ. ان کنتم خرجتم جهادا، که چیرې تاسې وتلي یاست جهادا په جهاد کې فی سبیل زما په لاره کې، و ابتغاء او تاسې طلب کوئ مرضات زما د رضا، نو هېڅکله د کافرانو سره دوستي مه کوئ. دوی په دوستۍ سره مه نیسئ که تاسې زما رضا طلبوئ. یعنی ولا توالوا اعدائي واعداؤكم، دوستي مه کوئ زما د دشمنانو سره او ستاسې د دشمنانو سره. وقد اخرجوكم من دياركم، د خپلو کورو څخه تاسې ایستلي یاست، فراره کړي یاست. واموالکم، د مالو څخه مالونه ټول د څخه ګرځولي دي. وسخطا لدینکم، ستاسې پر دین چې دین د اسلام دی په غضب کې دي. بیا هم تسلون الیهم بالموده، تاسې پټېده کوئ دی لره د دوستۍ، پټې دوستۍ ورسره کوئ. وانا اعلم، خدای پاک وایي زه علیم یم بما په هغه سره اخفیتم چې تاسې پټوئ، وما په هغه سره اعلنتم چې تاسې ښکاره کوئ. دغه زموږ سره دغه دی حاجي په دا چپلاس کې ناست دی، حاجي سید احمد د ده قریبان وه په دغه سارا کې، چاپه یې پر ووله 9 نفره ځوانان یې د کور د ښځو په مخ کې ګرځول، ټکر ټکر یې کړه، شهیدان یې کړه. هېڅ ګناه یې هم نه وه کړې، دغسې بزګرانو د مځکې کارونه یې کول، طالبان هم نه وه. نو هغه دغسې زموږ په دین باندې موږ ته په سخت او په غضب کې دي. موږ تاسې دغسې یو مخه وژني او بیا موږ دوی ته پټ پټ خطونه لیږو یا پټ معلوماتونه د مؤمنانو ورکوو، ضمائر و سرائرو ته لسوو. نو الله جل وعلا ستاسو په پټو او په لوسو سره خبر دی. ومن یفعل منکم فقد ضل سواء السبیل، که چا پیل وکړي بیا ومن یفعله کې پیل وکړي منکم له تاسې څخه بیا د کفارو سره دوستي وکړل، فقد ضل، نو دی ګمراه سواء السبیل، هغه حق لارې څخه ولاړې پر یو بله لاره باندې چې هغه لار د شیطان ده. فقد اخطأ طریق الحق والصواب، دې سړي نو خطا کړله هغه لار د حق او د صواب. ان یثقفوکم، که چیرې دغه کافران په ستاسې قدرت پیدا کړي، یکونو دي لکم تاسې لره اعداء دشمنان، بیا نو لب نه کوي د یو عذاب پر تاسو باندې چې یو قسم عذاب وي هغه به تاسو ته درکوي، پرېږدي مو نه. که چیرې دوی ظفر او بری پیدا کړي، یکونو لکم اعداء، او یبسطو دوی غځوي الیکم تاسې لره ایدیهم خپل لاسونه په قتل او وهلو سره. نو مو پر قتل باندې لب کوي، نه مو پر وهلو او ټکولو باندې لب کوي. داسې لاسونه در باندې غځوي. په دغه پنجوایي کې بیا یو وخت بمبار وکړي، د اختر اوله شپه وه، نو ښځې کوچنیان د یوه کورنۍ د 22 نفره شهیدان وو. نو زموږ یو څه تعلق ورسره و، بیا دلته د میرویس مینې ته راوستله، بهره دلته مال منځ ورکړي. نو داسې ټکو ټکو ورسري وه چې دا مټره سره موږ نه سوای راکښته کولی. په هغه مټر کې پراته وه تقریبا 26 کسو لمنځونه مې ورکړل. نو ما 26 لمنځونه دغو خلکو ته ورکړل. نو دغسې دا کوچني کوچني نجونې وې، ټوکه ټوکه وې، دا لاسونه ما دا اوسه په یاد دي، د اختر نکروز باندې لاسونه هم سره کړي وه، بنګړي هم په لاس وه، منګرې ټوکه ټوکه وې. دا لاسونه د بعضې نجونو سم وه، ما مخ ته مال منظور کوئ، دغسې ټوکه ټوکه کړي. نو الله جل وعلا چې څه ویلي دي هغسې کېږي. دا خو کفارو موږ ته دغسې اراده درلودله، او پر هېڅ یې لب نه کوئ.
که دوی چیرې ظفر و قوت پر تاسو باندې پیدا کړي دوی ستاسې دښمنان دي تاسې ته لاسونه غځوي په قتل او وهلو سره والسنتهم بالسوء ژبې به په بدو باندې درپسې خلاصوي عباره دا ښځې و کوچنیان یې مړه کړله وایي موږ ترهګر مړه کړله دا بیا بد اقوال دي بل سړی د شپې راغلی څو نفره په دغه بل کلي کې پسې وویشتل وویشتو که څو نفره په دغه پنجوایي کې هغه یې پسې شهیدان کړل بیا بیا نو دا خبرې کولې چې وده موږ محکمه ورسره کوو وده موږ داسې سره کوو وده موږ داسې کوو بدې خبرې بیا بلابد پسې ورکولې والسنتهم بالسوء او ژبې یې په بدۍ سره خلاصې کړي دي موږ دلته په شفاخانه کې یو چپرکټ بلابود دا اوس نه لرو چې یو مریض وي په کور کې پرې بس د کوچني چپرکټ نه لرو بله نه لرو او واکسین هر ورځ په کورو کې راته رایله کړی دي او مرستې د سره کوو هغه د سره کوو دا زموږ څونه مخلوق دي دا څونه ولایات دي نو مو حکومت یوه شفاخانه جوړه کړله نه دوی راته جوړه کړه په دا 20 کاله باندې نو مو یو سړک سم سو نو مو برق سم سو نو ځکه او خبرې بیا چې خبرې ته یې وکړې هغه بیا بسوء په سوء سره چې موږ داسې سره دوستان یو د کوچنیانو غم اخیستی یو د ښځو غم اخیستی یو اوس بیا ښځې په مخه کړي دي چې پر لنګاده باندې مړه کېږي کله کوچنیان په مخه اخیستي چې کوم مرض دی دغه مرض در نه وتلی دی کله بیا کرونا پسې خلک پسې راواخلي کور په کور واکسین دي درکوي زموږ د شفاخانه دغسې پرته ده اوس دا واکسین څه شو اوس هغه دغه څه شو عذاب کرونا څه شول چې یو جنګ ما جو مشتي کرونا بالا پاته شو دا جنگ د کرونا و پخوا پر دشمنانو اوس هلته چې دوی ګرفتاره شول کرونا ورکه شول نه کرونا څه نشی شته دا څو کاله کېږي حرمین شریفین یې رابند کړي دي یو مسلمان نسته چې ووایي چې دا ولې بند دي دا خو یوازې د سعودي نه دي بیا په دغه سعودي کې د سروزو شوق جوړوي 10 لکه انسانان نر و ښځې وایي داسې ورته ناست دي په دغه مکه شریفه کې هلته کرونا نه په ننوځي موږ چې د خدای عبادت ته راځي وایي جري جري ودرېږي ماسک وکړي په نوبت باندې ورځي دا ملک خلک چې نه راځي د دې ملک دا چې نه راځي د دې دا په ګوتو په شمېر راځي داسې بازي را باندې کوي او زموږ خلک بیده دي چې رښتیا دغسې زموږ ډاکټر صاحب راواخلي هغه دغه خبرې درته کوي د ده سپیکر هغوی وروره موږ ته خدای پاک وایي دا ستا دښمن دی دا په خوله بدې خبرې ظاهره ښکاره پستې خبرې په باطن کې ګرد زهر قاتل دي نو د قرآن چې زه ایمان لرم نو ولې د قرآن ته زه عقیده نه لرم قرآن راته وایي چې کافر ستا دښمن دی تا ته نفع نه درسوي او ته بیا وایي ما ته واکسین یې ګټه ده دا چې نه یې داسې دي موږ یې ظاهره بدي نه ده لیدلې نو ته څنګه زه په دې اعتماد وکړم که تا خپله په شفاخانه کې جوړ کړی دي خو بلکل یې راکړه ما ته یې راکړه زما کوچنیانو ته یې ورکړه او که ته نه یې په خبر د بلې خوا راته راځي دا چې څه بلاوې راپسې لکوي نو السنتهم ژبې در خلاصوي بسوء په بدیه سره وودو دوی خوښ لري لو تکفرون چې کشکې تاسې کافران سئ د دوی خوښه ده چې کافران یې کړه بلا بیا کار نه لري خو او مسلمانانو خدای پاک بیا اعلان درته کوي لن تنفعکم ګټه نه رسوي تاسو لره ارحامکم قرابتونه ستاسې ولا اولادکم او نه اولادونه ستاسې چې هغه کافران وي پر هغه خپل کفر باندې پاتې وي که څه هم هغه ستاسې تیرونې قریبان وي دغه دوستي و قرابت یې تاسې ته ګټه نسي رسولی هغه خلک چې د کافرانو څخه یو شروبي سره کومک کړی دی چې د امریکا څخه ګرده مړه دي یا ګرده فراره دي ژوند یې په تنګ دی اوس په دې دنیا کې آخرت له هلته پرېږده خو ګټه نه ده ورسولې د هغه دوستي د دوی سره چې کړې ده نو هېڅکله ګټه به ونه رسوي هغه قرابت د دوی او ولا اولادکم نه هغه اولادونه ستاسې چې پر دغه بد لار باندې دي یوم القیامت په ورځ کې د قیامت ګټه به ونه رسوي یفصل بینکم الله جل وعلا به تاسو سره بیل کړي یعنی مؤمنان صالحین هغه به په جنت کې واچوي کفار بد خلک دا به ګرد په دوزخ کې واچوي خدای پاک به بیل کړي سره نو والله الله جل جلاله بما په هغسې اعمالو سره تعملون چې تاسې عمل کوئ بصیر ښه لیدونکی دي نو دغسې دغه خلک هم بیا سره جلا کوي بل ځای کې الله جل جلاله فرمایي فاذا نفخ في الصور چې شپېلۍ پوک سي فلا انصاب بینهم یومئذ ولا یتساءلون بیا به نسب نه وي په منځ کې د دوی چې ته زما ورور وي زما پلانکی وي او نه به بیا سوال سره وکړي په بل دا سورة مؤمنون 101 آیات دی په سورة عبسه 29 نمبر آیات کې بیا الله جل جلاله فرمایلی دي یوم
دا داسې ورځ د ورځ د قیامت یفر المرء تېښته به کوي سړی من اخي خپله وروره به تښتي ورته ګوري به نه و امه د خپلې موره به تښتي ورته ګوري به نه و ابيه د خپله پلاره به تښتي ورته ګوري به نه و صاحبته د خپلې کوروالا څه به تښتي ورته ګوري به نه و بنيه د خپلو زامنو څه به تښتي ورته ګوري به نه لکل امرئ هر سړي لره به منهم له دغو انسانانو څخه یومئذ په دا ورځ کې د قیامت شأن په یو شأن به اخته وي یغنیه چې دی به یې غني کړی وي دی به پروا کړی د خپلو دوستانو سره په خپل ځان په غم به اخته وي چې څنګه دی ځان در یو ځایه پورې د نجات پیدا کړي او ځان ورسوي. نو دغه دوستي د کفارو خو بیا اشد خراب شی نو دا خو بیخي ګټه په دې دنیا کې نه ده درته کړې نو په آخرت کې خو یې بیخي نه ورته کوي. او که څوک جاسوسي و کفارو ته کوي په دې کې د علماو اختلاف دی. امام مالک او اوزاعي رحمت الله علیه وایي که اندو دا زمي و معاهدو هغه جاسوسي ورته کول دلته ټینګ سو مړ دي ولې د خپل عهد مات کړی دی. او امام شافعي صاحب وایي که تا دا شرط پرېښی و چې ته به جاسوسي دې ته نه کوې او بیا یې کړې وه خو مړ یې کړه که نه و پرېښی وای بیا مه مړ کوه. او جاسوس که بیا مسلمانو جاسوسي و کافرانو ته کول کبار المالکیه د مالک صاحب مذهب هغه کبار غټ علما وایي چې انه یقتلو هغه باید مړ سي. او جمهور علما وایي چې لا یقتلو که مسلمان جاسوس و ګیر سو وژني دې نه بل یعذره تعذیر دې ورکړي باچا قاضي دې تعذیر ورکړي بما یراه من ضرب و حبس و نحوهما ودې وایي بندي دې کړي په نحو په مثال سره د دې دغه په وژنې دې نه چې مسلمان وي. نو دې دلیل د دغه صحابي مبارک یادوي چې نبي علیه السلام مبارک دا دې ته هېڅ نه وویل نو دا به باید مړ نه سي. نو جمهور علما پر دغه تفسیر منیر 28 او 28 جلدي 123 او 23 صفحه ده. نو الله جل وعلا بصیر دی لیدونکی دی په اعمالو سره د دغو بندگانو خپل بیا جزا ورکوي موافق د اعمالو سره د دی ان خیرا فخیرا که د خیر عملونه کړي و خیر به وویني و ان شرا که د شر عملونه کړي و نو بیا به شر وویني. نو اوس الله جل وعلا بیا یو مثال د یو نبي د انبیاو چې د اولو العزم انبیاو څخه دی فرمایي قد په تحقیق سره کانت ده لکم تاسو مؤمنانو لره امت د نبي علیه السلام مبارکه اسوة اقتداء حسنة ډیره ښایسته نیکه فی ابراهیم په شان کې د ابراهیم علیه السلام یعنی ستاسو چې په ده پسې اقتدا وکړي قولا و فعلا چې دسته اقوال کړي دي هغسې اقوال وکړي چې د کوم پیل کړي دي پر هغه پیل وکړي دغه تاسې دپاره ښه اقتدا ده. او الذین معه چې د ابراهیم علیه السلام سره کوم مؤمنان ملګري وه په هغو پسې اقتدا وکړي اذ په هغه وخت کې قالو چې ابراهیم علیه السلام او هغه مؤمنانو وویله لقومهم قوم لره د دوی په نمرود بالا هغه هم پکښې کې وو ول انا موږ براء منکم براء موږ بېزاره یو منکم له تاسې څخه. دا نو داسې نمرود ته چا یوه خبره د ده په مخ کې داسې نه سوی کولی چې هغه د ده پر طبیعت بده لګېدلی او د ده مخالفت پکښې وی. خو دا یو ابراهیم علیه الصلاة وسلام دی مخامخ نمرود ته شاوخوا به خلک ورته ولاړ تورې به بس ورسره وې چې هر څوک به و چې د لوی وزیر به هم چې یوه خبره به په مخالفت د ده وکړل بس تورې به راکشه پر هغه ځای به سر ځنې پرېږدي. مګر ابراهیم علیه الصلاة وسلام او بعضې مؤمنان هغه ولاړ دي ورته وایي موږ بېزاره یو د تاسو څخه په سبب د دین چې موږ د یوه خدای پاک بندګي کوو او تاسې کافران یاست نو موږ څه بېزاره یو و مما د هغه بوتانو څخه بېزاره یو تعبدونه چې تاسې عبادت کوئ من دون الله ما سوا د یوه الله جل جلاله څخه کفرنا بکم موږ کافران یو بکم په تاسې انکار پر تاسو باندې کوو و بده ښکاره سوې ده ظاهره سوې ده بیننا په منځ کې زموږ و بینکم په مابینځ کې ستاسې العداوة دشمني والبغضاء بغض ابدا تر ابد دپاره چې کافر یې زما دشمن یې زما و ستا بغض و عداوت و دشمني به وي حتی در هغه وخت پورې به دا دشمني دوام لري تؤمنو بالله وحده چې تاسو ایمان راوړئ پر یوه الله جل جلاله باندې وحده یوازې
چې د یوه خدای پاک بندګي مو شروع وکړله بس موږ څه بیا خلاص یاست. نو تاسې اقتدا په دغه ابراهیم علیه السلام سې کوئ، الا خو بیا مه کوئ قول ابراهیم په قول پسې د ابراهیم علیه السلام لابیه چې خپل پلار لرې وکړي چې وله استغفرتنه لکه زه به طلب د مغفرت کوم لکه دپاره ستا ته که ښکنځله ته کوې هر څه راته کوې زه به د خدای پاک څخه ستا دپاره مغفرت غواړم. نو ده خو دغه استغفار ورته غوښتی، په آخر پای چې پوه سو چې دا دښمن د خدای د استغفار یې پرېښود، نو کافر ته موږ تاسې دعا نسو کولی چې موږ دعا یې ورته کړو. کافر دی، د خدای دښمن دی. په دا کرونا چې راغلی و زه به د غوړمالان د کافرانو ناستو په راډیوګانو کې ویله بیا او خدای دې وایي دا کافرانو سره لا پورته کړي، خو هم بشر دی. نو بشر دی، د بشر ته بشر نه یې چې هغه دې سر رومال ټولوي او ته د هغه بیا بشر دی، بیا ته کرونا ځنې ایسته کوې. خدای دې په درجې او یا زرترینه شدیده کرونا ټوله اخته کړي. دی چې دا بې درېغه و بې رحمه و بې شفقته ظلمونه پر موږ کول، ته چیرې بیا هلته دې ولې غوړمالي نه کول، هغه دې بیا ولې نه ویل. نو حتی تؤمنو بالله وحده، تر څو چې تر یوه خدای پاک ایمان راوړي تر هغه وخته دغه زموږ دښمنان دي. موږ دې ته دعا نشو کولی چې دا خدای دا کرونا د دې څه لرې کړي، خدای دې ګرده په اخته کړي. الا قول ابراهیم، مگر په هغه قول د ابراهیم علیه السلام سې تاسې دغه مه کوئ چې هغه خپل پلار ته ویل لاستغفرن لکه چې زه به طلب د مغفرت کوم لکه تا لره، وما املک لک، او زه قدرت نه لرم تا لره من الله د عذاب څه د خدای پاک چې عذاب د خدای دې ستاسو دفع کم من شیء یو شی د اشیاو. نو دغه استغفار به درته وکړم، نو د خدای پاک خوښه چې څنګه اراده وه هغسې به کېږي. نو مسلمان لره نه دی رواج وایي کافر لره طلب د مغفرت کوي چې خدای زما دغه کافر راوبخشي. ربنا ای رب زموږ علیکه پر تا باندې توکلنا، زموږ توکل دی. دا بیا په قول پسې اقتدا کوو. و الیک انبنا، او تا ته ما رجوع کړی د خدای پاک، موږ رجوع کړی د تا لره. و الیک تا لره المصیر، موږ مرجع ده، تا لره درځو. ربنا ای رب زموږ لا تجعلنا، ته موږ مه ګرځوه فتنه للذین، هغه کسان لره کفرو چې دي کافران دي. یعنې کافرانو ته دونه قوت مه ورکړو چې پر موږ غالبه سي، نور خلک به دا ګمان کوي چې دا کافران چې پر حق دي، هغه مؤمنان یې مغلوبه کړل. دغسې فتنه مو مه ګرځوئ. هغه چې دی ورته وغورځوئ، سرې لمبې دي، دی ګرد ورته ګوري، قوم یې دی، دا خلک یې دي، باچا دي، وزیران دي، نمرود دي، ګرد ورته ګوري. د اور لمبې دي کرا سړي شو. ابراهیم علیه السلام چې یو قسم رنګ د ګلانو دی په هغه کې ولاړ دی، خدای پاک ته دعا کوي، اریان ګرد ورته ولاړ. دا څه ولڅونه شرب دی د ابراهیم علیه السلام چې په سره اور کې هم وساتي. زموږ رب خو یوه تبه زموږ ته نسي ایسته کولی، نمرود ته یې لاس ونیوی، نمرود. نو خدای پاک ته دی داسې خدای پاک ابراهیم علیه السلام کامیابه کوي، په سره اور کې وساتي. واغفر ته بخښه وکړه لنا موږ لره ربنا ای رب زموږ انک ته چې انت ته العزیز ډېر غالبه یې، په خپله بادشاهي کې الحکیم ذي حکمت ته یې، په هر کار کې حکمتونه لري. نو بیا خدای پاک تاکید دپاره فرمایله خامخا خط په تاکید سره کانه د لکم تاسې لره یا امت د نبي علیه السلام مبارک فیهم په شأن کې د دغه ابراهیم علیه السلام او مؤمنانو هغه فعلا اقتدا وکړي، قولا داسې قولونه وکړي، اسوة اقتدا ده حسنة ډېره نیکه لمن هغه چا لره کانه چې دی وي یرجو بیریږي الله د الله جل جلاله څخه والآخر یوم الاخر، او د ورځ د اخرت څخه، یا یرجو امید لري خدای پاک لره د ثوابو او د عذاب سې بیریږي. نو هغه د اقتدا په ابراهیم علیه السلام پسې وکړي. ومن یتوله، که بیا پر دې سربیره دی امتی دی او دوستی د کفارو سره کوي، فإن فتحکي سره الله جل جلاله هو الغني، دی غني ساتي د خپلو مخلوقاتو څخه، د مسلمانۍ ته هیڅ ضرورت نه لري. الحمید، دی حمید دی، اهل اطاعت والا لره، څوک اطاعت کوي د هغو عبادت ځینې قبلوي او ښه ثوابونه ورکوي، ښه اجر ورکوي. نو الله جل وعلا دې موږ تاسو ته هدایت را نصیب کړي، خدای پاک دې پر حق لار روان کړي. وما علينا الا البلاغ المبين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم.
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. صدق الله العلي العظيم. الله جل وعلا شانه فرمایي دا چې تاسو د خپلو قریبان مو هم وي خو هغه کافران وي دوستي موږ سره کوي. په ابراهیم علیه السلام سره اقتدا وکړي او څوک بیا هم د دې کفارو سره دوستي کوي الله جل وعلا غني دي د خپلو مخلوقاتو څخه حمید دي. عسى شاي حق د الله جل وعلا لره اندا يجعل چې وبګرځوي بینکم په منځ کې ستاسې مؤمنانو و بین په منځ کې الذین داغه کسانو عادیتم چې دي دشمني عادیتم چې تاسې دشمني کوئ منهم له دې څخه چې هغه کفار د مکې دي د خدای دپاره ستاسې دشمني ده نو حق ده چې وبګرځوي په منځ ستاسو و دې کې مودتن دوستي به راولي دوستی براس دغه چې الله جل وعلا شانه دا آیات مبارک نازل کی ورسته در دې بیا الله جل وعلا شانه مؤمنان د هغو کسانو سره چې د دې سخت دشمنان و هغه په اسلام مشرف شول د مؤمنانو دوستان وګرځېدل. چې په فتح کې د مکې هغه د مکې شریفې ډیرو خلکو ایمانونه راوړل مسلمانان سول هغه دشمنی په دوستی سره بدل سول هغه بغض و عداوت په محبت باندې بدل شو. الله جل وعلا هغه مخالفت په الفت سره ور بدل کی. نو اسلام راوړي ډیرو عربو او بیا خپل اسلام ډیر ښایسته کړي او د ابو سفیان لور ام حبیبه دا وهو حبشو ته د خپل میړه سره ولاړله هجرت یې وکړي. هلته چې ولاړله هغه میړه قرار نصرانی شو په هغه نصرانیت کې پسې مړ شو. دا هلته پاته سول دغسې یوازې بیا هغه نجاشي باچا د هغه ځای نبي علیه السلام مبارک خط ور واستوی نو بیا هغه یې مرکه وکړله هغه یې ولور ورکړي او د سره د ډیرو شانو یې و نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه و وسلم ته راواستول. نبی علیه السلام مبارک نکاح سره وتړل. ام حبیبه هم ډیره خوشحاله سوله او ابو سفیان چې د قریشو مشر و د نبی علیه السلام مبارک سره دشمنی کول هغه یې زوم وګرځېد. د ابو سفیان زوم شو. نو دغه دوستی چې نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم کول دلته داسې یو خط سیرو چې نبی علیه السلام مبارک په ټول خپل زندگی کې د ځان په حق له د چا سره انتقام نه دی اخستی او د ځان په حق له د چا سره دشمنی نه ده کړې. دشمنی چې و د پاره د خدای پاک و. چې ابو سفیان کافر و د دشمنی و ورسره خو پر دې طرف باندې چې د خپل شخصي سلسله سي لور یې مسلمانه و په پردي وطن کې کونډه سول هغه و چې نبی علیه السلام مبارک یې نکاح قبوله کړ. نجاشي باچا ور وغوښتل
نو نبی علیه السلام مبارک د خپل ځان په حق کې دشمنی د چا سره پالنه نه ده کړې، نه ده پاللې، چې دشمنی یې وه د پاره د خدای پاک وه. او دغسې دوستي یې د دغې بیبي سره وکړله چې دا د ټولو مسلمانانو مور وګرځېدل او ډېره خوشحاله وه په دې نکاح باندې. نو هغه و چې پس له فتح د مکې ابو سفیان هم ایمان راوړی، هغه هم پسې مسلمان شو. نو بیا چې د اسلام په خوند باندې خبر شو، بیا یې حتی داسې یو غزوه د حنین چې ډېر سخته ماته راله مؤمنانو ته یې پلا د یو ګړي دپاره، خو په دغه کلک صحابه مبارکان پر شاوخوا د نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم راټول وه، ډېر ولاړه سره تاش په تاشه سول، څوک زخمیان سول. په دغو لږو نفرو پاته شوني کې چې په دا سخت ډګر کې د جنګ د غشو بارانو باندې ابو سفیان هم د نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم سره په دغه میدان جنګ کې پاتو، چې د نبي علیه السلام مبارک د آس یې قیزه کړی و، یوه طرف ده نیولی و، بل طرف عباس رضی الله عنه نیولی و. په دغه حالت کې نبي علیه السلام مبارک مخ ته تعرض پر کاوه او 60 زره لشکر دی د کفارو. دا حالت چې نبي علیه السلام مبارک ولي عباس رضی الله عنه چې وویله چې ته ورغږ که دا خلک دعوت که چې الیه یا عباد الله انی رسول الله، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته دی ما ته راسئ، زه رسول د خدای یم دلته یم. خو چې هر څه یې وکړله بس د رسولو را کم اویا نفره یا دغونه نفره نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم سره را جمع سول، خپله قومنده د جنګ په غاړه واخیستل، دغه اویا نفرو 100 زره لښکرو ته ماته ورکړل، ماته یې په ګډه کړل، په ځغاسته یې شروع وکړل. وروسته یې پوښتنه وکړل خالد بن ولید چیرې دی؟ هغه چې په دا دره کې څنګه ورشوست و دغسې وژور ځای و چې دا څنګه ورشوست، هغه شلیک بس د وارونه پر شروع کړل، دره یې ټوله نیولې وه، دوی شاته هم نه سوای تللی، مخته هم دوی وه، وارونه پر شروع و، نو زخمي پروت وینو ډېره ځینې تللې وه. نبي علیه السلام مبارک چې ول هغه ډېر سخت زخمي دی، ول ورسې رایول، چې رایوستی بیخي ډېر زخمي سوی. نو نبي علیه السلام مبارک خپلې ناوړې مبارکې پر دا زخمو ور تېرې کړلې، لاس یې پر تېر کړ، بس دا زخمونه داسې جوړېدله. نو مثال خو د ممنوعاتو څه نه دي، لکه هغه چې څوک داسې لاس تېروي بېرته هغه سره ګلماله کېږي، سمیږي. د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه ټپونه داسې الله جل جلاله جوړ کړله، دا معجزه د نبي علیه السلام. ول زه پسې دغه طرف باندې کافران مه پسې پرېږده. خالد ابن ولید خو نو ډېر قهرمن سیف الله جنګ یې پسې شروع کړي، ډېرې قتل کړله، ډېرې وزغلوله، حتی نبي علیه السلام مبارک ته آل راغلی و خالد بن ولید داسې جنګ کوي، په اموړو کې موږ یوه ښځه لا ولیدل. نبي علیه السلام سړی پسې ورواستوي چې ورسه ورته وایه چې ښځه به نه وژنې، سپین ږیرې به نه وژنې، کوچنۍ به نه وژنې، په دې به کار نه لرې، دا کار مه کوه. سړی یې پسې ورواستوي. نو کافران هغه 100 زره لښکر یې ګرده مات کړله، د دوی ښځې کوچنیان مالونه دا هم جنګ میدان ته رایستلي وه، دوی هغه یې ټوله په غنیمت ونیول. یوه میاشت نبي علیه السلام مبارک انتظار ورته وکړي چې دا خلک به راسي اسلام به راوړي، خو د هغه نه راله، باره هغه مالونه تقسیم کړله، وروسته دوی راله. نو نبي علیه السلام موږ دغه ډېر مدت وویل، نو ول یا به اولادونه غواړي یا به مال غواړي، دواړه نو نه کېږي. نو بیا خپل اولادونه راکړي. نبي علیه السلام مبارک بېرته بیا اولادونه صحابه و چې ویله چې چاته مې ورکړي دي بېرته یې ما ته په پور راکړي، زه به دې ته ورکړم چې به بېرته درکړو. خو اصحابانو مبارکان ول یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ پور نه درسره کوو، ستا خوښ یې بس هغسې سي. نو په دغه جګړه کې چې دغه سخته جګړه وه او نبي علیه السلام مبارک چې خپله جنګ کومنده په لاس کې واخیستله، د 82 نفرو په تشکیل کې، په دغه 82 نفرو کې د ابو سفیان رضی الله تعالی عنه هم ولاړو د جنګ په ډګر کې ثابت قدم وي. او بیا یې وروسته کې بیا وایي د مرتدینو سره سخته جګړه کړې ده. اول من قاتل اهل ردة على اقامة دین الله، بیا چې خلک مرتد شول و اول لواري جنگ هم ابو سفیان رضی الله تعالی عنه بیا د اسلام په ملګرتیا، د اسلام په سب کې بیا د مرتدینو سره په جنگ کې شپره برخه اخیستې ده.
نو دا هغه و چې الله جل جلاله فرمایلي دي مخکې دشمنۍ څونه جنګونه د نبي علیه السلام مبارک سره کړي وه د ده په مشرتوب کې چې دی مشر و او ډېر کافران د ده د خمندې لاندې وه او ده به د نبي علیه السلام مبارک سره جنګول نو عسى الله ان يجعل بينكم موده چې خدای پاک عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده خدای پاک بستسي و د دې په مابینځ کې دوستي راولي هغه د دوستي و داسې نو ډېر کافران چې د هغه نومونه په تفاسیرو کې ډېر نفر دي چې داسې بیا مسلمانان شول الله جل جلاله یې هغه دشمني په دوستي باندې وربدله کړل او د هغه رقم په مدینه منوره کې چې نبي علیه السلام مبارک تشریف نه و راوړی اوس او خزرج په غټه جګړه اخته وه بیخي په لسګونه کلونه دی قتلونه سره کول نو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تشریف راوړی دی په اسلام مشرفه شول هغه اوس او خزرج ټوله سره ورونه شول ټوله یو اتفاق و اتحاد باندې شول لکه سکني ورونه دغسې خواږه شول هغه دشمني خدای پاک په دوستي وربدله کړه لکه څنګه چې الله جل جلاله فرمایي هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين ستاسو رب جل وعلا هغه ذات دی چې نصرت یې ستا کړی دی او نبي علیه السلام مبارکه په خپل نصرت سره او په مؤمنانو سره یې کړی دی او الف بین قلوبهم خدای پاک په منځ کې الفت راوستی د زړو د دی لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم که تا چیرې د مځکه کې چارسي دا ګرد خیرات کړي وای تا به الفت راوستلی نه وای په زړو کې د دی ولکن الله الف بینهم مگر الله جل وعلا الفت راوستی په منځ کې د دی انه عزیز حکیم الله جل وعلا عزیز او حکیم ذات نو داسې ډېر کارونه و چې ډېر خلک وه ډېرې ډلې وې ډېرې دشمنۍ وې چې د اسلام په خاطر الله جل وعلا هغه د دوی په دوستي باندې وربدلې کړې دي نو مسلمانانو ته نه د پکار نن ورځ کې چې خود په خانه دشمني سره وکړي نو د ام حبیبې ولور چې ووایي 400 دیناره نجاشي باچا مرکه موعده خپله ورته وکړله بیا هغه چې خبره شوله چې نبي علیه السلام په نکاح کوي بیخي یې قبوله کړله بیا یې دغه ولور ده ورکوي او بیا یې نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه و وسلم ته راواستول نو په دې کې هغه غټ غټ خلک چې و د هغه ابو سفیان هغه مسلمان شو دوستي دشمنی په دوستي بدله شول حارث ابن هشام غټ سړی و دشمنی په دوستي بدله شول سهیل ابن عمرو دا غټ خلک دا د دې دشمنی په دوستي بدله شول اسلام په خاطر حکیم ابن حزام دا ګرد چې و دا سخت دشمنان و د اسلام مګر په اسلام په خاطر الله جل جلاله ټول د نبي علیه السلام مبارک دوستان وګرځول دغه ام حبیبه چې وه چې موږ ول میړه یې هلته نصراني سو بیا مړ شو دا هغه میړه نوم یې عبدالله ابن جحشن نومېدی هغه هلته نصراني سو دا پاته سول کونډه سول زوجها تنصره ومات على نصرانیه نصراني سو بیا پر هغه نصرانیت پسې مړ شو نو دا پر هغه حالات باندې پاته سول والله قدیر پر دې باندې الله جل وعلا شتره قادر دي چې دشمنان بس تاسې دوستان کی والله غفور الله جل جلاله بخشون کی دي رحیم رحم کون کی لا ينها نمنع کويكم تاسي الله جل جلاله عن الذين داغ کسانو څخه لم يقاتلوكم چاغو تاسو سره جګړه نه د کړې په دین په دین کې د دین پر سره سره جګړه نه د کړې ولم يخرجوكم تاسو استلی نه یاس من دیارکم لخپل شارو څخه نو نمو منع کوي خدای پاک اند دې څخه تبروهم چې تاسو د دې سره نیکی کوي وتقسطوا عدل کوي الیهم دی لره نو په دې کې کوم مشکل نشته دا آیات مبارک چې نازل شو دا ابو بکر رضی الله تعالی عنہ یو کوروالا انو چې دی مسلمان شو هغه اسلام نه کې قبول دی الکلپس نو د دې څخه یو لوري پاته او هغه مدینه منوره ته هجرت را کړی دلیو انو دا چې رااله د امور نو مدینه منورې ته رااله ښه تحفې هم راوړلې د خپل لور ته
او بیا یې د دې سره چې زه یو شپې ورځې وکړم خو د لورې دروازه ورته بنده کړم چې زه خو در تا ته دروازه نه در خلاصوم، ته کافره یې، زه مسلمانه یم. نو دا اسما رضی الله تعالی عنها د ابوبکر رضی الله عنه لور وه، د نبي علیه السلام مبارک خوښینه وه، د عایشې رضی الله تعالی عنها نسکه خور. د عایشې رضی الله تعالی عنها مور خو نو هغه مسلمانه وه، هغه د ابوبکر رضی الله تعالی عنه سره وه، د دې مدینې منورې ته د دې هجرت کړی او د دې مور هلته پاته سوې وه. اوس خو ابوبکر طلاقه کړې ده، د خپلې لور دې ته دا راغلې ده، تحفې هم راوړې دي. لور یې دروازه ورته بنده کړه د اسلام په خاطر باندې. ول زه خو د هغه ساعته نه پرېږدم تر څو چې ما د نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم څخه اجازه نه یې اخیستې چې آیا دا کار ما ته روا دی که نه روا. نو خپلې خور عایشې رضی الله تعالی عنها چې سړی ور واستوي چې ته سوال وکړه د نبي علیه السلام مبارک څخه او په دا قصه خبر کړه چې زما مور راغلې ده او هغه کافره ده. نبي علیه السلام مبارک ورته وویله ولتقبل هدایاها، هدیې چې تا ته ځینې قبول یې کړه، اجازه ورکړه چې کور ته دې درس. نو هغه و چې دا آیات مبارک هم نازل شو چې لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم، خدای پاک تاسې نه منع کوي د هغه کسانو څخه کافران چې سره جګړه نه کوي، تاسې د ښارو څخه نه باسي، په دې سره نه منع کوي چې تاسې د دې سره نیکي وکړي او تاسې عدل وکړي د دې سره. ان په تحقیق سره الله جل جلاله یحب خوښ لري المقسطین، عادلان خلق. نو که د دې سره تاسې نیکي وکړي، فعل د خیر وکړي، په دې کې کم بدي نسته، ځکه دا خو هغه همسایه‌توب دی، ضیافت و میلمستیا ده. نو په دې کې خو مؤمنان باید اول سر ولري چې هم عدل وکړي، هم میلمستیا وکړي، هم حق د امسایه ور ادا کړي او وفایي وکړي، سره هداینه د امانت وکړي. نو دا هغه کافرانو سره چې هغه نسي سره جنگ کړی دي، هغه تاسې د ښارو څخه ایستلي یاست، که د هغو سره یو داسې مدارات وکول سي، موالات نه، موالات خو د دوستي، هغه سره بیا مدارات موږ کولی شو. مثال اوس چین مملکت پر موږ تعرض نه دی کړی، که موږ د دې سره مدارات وکړو، خرید و فروش راکړه ورکړه، هغه دی اوس موږ قانون راکندي و چیش کوي و داسې، دا پروا نه کوي. یو بل دغسې تجارت، زموږ تجاران ځي مسلمانان د دوی د ممالکو څخه د چین څخه و د نورو کافرانو د ممالکو څخه شیان واردوي راوړي. نو په دې کې کوم مشکل نسته، خو اشد کافران دغه نور دي، دغه ضررمند دي، لکه ماران چې سړی خوري زهر پر پاش، دغو کافرانو سره راکړه و ورکړه و دا شان بیا باید سړی ونه کړي. تقیه سته، تقیه بیا دې ته وایي چې موږ خو خپله مسلمانان یو، مخکې چې دا کفار دلته راغلي وه، نو تقیه دا وه چې موږ دوی خو دښمنان مو وه، نو موږ خلکو مخامخ دښمنان نه سوای ورته ویلی چې ورته وایي ته مو دښمن یې، نو خو دستي یې وژلې. نو دا یو تقیه ده چې دغسې یو تقیه و مازې او ګزاره سړی ورسره وکړي، در ځان یې تیر کړي. نو په دې کې کوم مشکل شرعا نسته، کلک په زړه کې مؤمن یې، د کافر سره دې کلک بد راځي، خو اوس څه وکړي، نو مجبوره یې. یا زموږ څه چې اوس مسلمانان دي دې تللي دي، مخکې تللي دي، هجرت یې کړی د امریکا او نورو ممالکو ته، نو دوی خو دوستي نه ورسره کوي، د کافرانو سره یې ښه نه راځي، په زړه کې بد ځینې وړي، خو ظاهره یو مدارات یې سره خرید و فروش دی، راکړه ورکړه، نو چا سره یې وکړي، نو خو ګردي نو خو وریدي تحت اثر دي، ورې به یې ګزاره کوي دي، نو په هغه ګزاره باندې خدای پاک دی نه مأخوذه کوي، خو په زړه کې دا شر شته چې په زړه کې به سخت بد ځینې وړي چې دا کافر دي، دښمن مو دي، دا زموږ دوست نسي کېدلی، او ظاهره که مدارات وکړي دا پروا نه کوي. نو انما خبره خاصه ینها منع کوي کوم تاسې د دوستۍ څخه، الله جل جلاله عن الذین د هغه کسانو څخه قاتلوکم فی الدین چې هغه سره جګړه کوي په جنګ کې، جنګ د سره کوي په شان کې د دین ستاسې چې تاسې مسلمانان یاست، واخرجوا باسکم تاسې من دیارکم د خپلو ښارو څخه مو باسي، وظاهروا کومک کوي د نورو خلکو سره علی اخراجکم ستاسو پر وتو باندې، چې د ښار هم پسې اخلي، د خپل وطن هم پسې اخلي، هغه خلکو ته کومک ورکوي چې هغه ستاسو پر ضد وي. نو من هر هغه څوک د دې مؤمنانو څخه
یتوله کې دوستي وکړله هم د دې سره فاولئک دغه کسان چې هم الظالمون دي د ظالمانو څخه بیا شمیرل کیږي چې هغه ستا سره جګړه کوي تا د خپله ښاره باسي او پر دین د سره جنګیږي او ته مسلمان یې بیا د دې سره دوستي کوي که دې وکړل فاولئک هم الظالمون دغه بیا ظالمان خلک دي دې سره دوستي نه ده پکار او بل نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه و آله وسلم په حدیبیه کې د کفارو سره داسې لیک امضا کوي خط امضا کوي ولکه ستاسې د خوا څخه یو څوک راغلی موږ ته یعنې مسلمانانو څخه موږ ته راغلی تاسې بیا مطالبه نه کوئ بس هغه موږ پوسه کار مو پوسه او که زموږ د خوا بیا درته راغلی تاسو ته تاسې بیا بیرته په لاس راکوو ډېر سخت شرطونه کافرانو کښېښول نبي علیه السلام مبارک سره ومنل دلته په دې وخت کې دوی خو دا امضا وکړله او دا حکم په نارینهو کې و نو که ګورو دوی هلته دي مثال یو صحابي رالی نبي علیه السلام مبارک ته یې ځان راورسوي بیرته یې په لاس ورکړي او که ګورو یوه ښځه هم راله سبیعه بنت الحارث الاسلمي نومېدل دی هم اسلام راوړی نبی علیه السلام مبارک ته یې ځان راورسوي یو ګړی بعد یې میړه پسې رالی چا کافر و ول یا محمد رد علی امرأتي رد که پر ما باندې دا زما ښځه راکړه او تا خو زموږ سره دا شرط ایښی دی چې ته بس څوک زموږ د خوا راسته بیا بېرته راکوې او دا رنګ دا کتاب چې موږ ته سره هغه لا نه دی لم تجب بعد هغه لا نه دی وچ سوی او ته بیا په لاس نه راکوې او بعض علما وایي ام کلثوم بنت عقبه ابن ابي محیط دغه ښځه وه چې راله اسلام یې راوړی او دغه رقم امیمه بنت بشر ښځه د ابي حسان دحدحه وه دا رالله او بله ښځه سعیده وه چې معاینه د صیفي ابن راهب وه مړونه یې کافران وه دوی اسلام ته راله نو نبي علیه السلام مبارک منع وکړ دا آیات مبارک هم نازل شو نو دا ښځې راتللې نو نبي علیه السلام ما خو سره دا معاهده امضا کړې ده دا خو په نارینهو کې ده که نارینه رالله موږ یې بېرته په لاس درکوو که مو نارینه درغله مې راکوئ په لاس او که ښځه راله مسلمانه شول د مسلمانو د کافر نکاح بیا نو په دین کې د اسلام دا بیا هېڅ گنجایش نه لري بیا نشي سره یو ځای کېدلی او اوس نو څو احکام د دغه بیانېږي چې ښځې راسي مسلمانانو ته نو الله جل جلاله اوس نو دا ښځې به هم وي ښځې ډېرې راتللې داسې به هم وي چې د یو صحابي سره به مثال هغه بیا خوښ و د هغه د خوښۍ په خاطر به رالله هجرت به یې وکړي چې دی میړه کړي بعضې به د یو بل شي دپاره رالې نو الله جل جلاله ته وفرمایي چې دا ښځې راځي امتحان ځینې اخلي قسم ورکړه چې تا دې په خدای سره قسم وي چې ته د مکې شریف څخه نه یې راوتلې مګر د پاره د رضا د خدای پاک راوتلې مسلمان راوتلې او بل کم دنیوي اغراضو څخه یو غرض ته نه لري نو دغسې امتحان په دې ښځو باندې وکړه او دا به ورته وویله چې یا د خپل میړه څه بد راتلله نو اوس ته راوځې یا دې رغبت د مدینې شریف سره دی د مکې شریف سره نه دی او یا دې بل دنیا طلبوله او که ته راوتلې په محبت کې د خدای و رسول نو هغه به وویله چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ په محبت کې د خدای و رسول الله وتلي یو موږ ایمان راوړی دی موږ مسلمانان یو نو د کافرانو په لاندې و د دوی په ملک نو بیا خوند نه راکوي چې هلته موږ وسیږو او زموږ نبي مبارک ته چې ته موږ ستا سره یو بس نو بیا به نبي علیه السلام مبارک بلا به ځای بیا ورکړي هلته بیا به په لاس نه ورکولې کافرانو لره نو الله جل جلاله دغه آیات مبارک نازل کړي یا ایها الذین آمنوا ای هغه کسانو چې تاسې مؤمنان یاست اذا هر هغه وخت جاء چې راتګ وکړي کومه تاسې لره المؤمنات مؤمنات ښځې چې په خوله کلمه شریفه وایي مهاجرات مهاجرې وي هجرت یې کړی وي فامتحنوهن تاسو امتحان وکړئ په دې ښځو سره یعنې قسم ورکړئ دا رقم چې دوی به وایي چې موږ نه یې راوتلي مګر یې دپاره د اسلام راوتلي یو بل کم غرض نه لرو
الله جل جلاله اعلم شطر عالم دی به ایمانهن په ایمان سره د دې ښځو په باطن کې چې هغه د دې کار خدای پاک په خبر دی په باطن نو خدای پاک عالم دی په ستاسو بس هغه چې په خپل ایمان وایي او وایي دغه قسم ورکړي چې موږ تاسو به د بل غرض لپاره نه یاست راغلي فإن علمتموهن کچیرې تاسې عالمان شولست هونه پر دې ښځو باندې چې قسم یې واخیستې کامیابه شولې مؤمنات تاسې پوه شوست چې دا مؤمنات دي فلا ترجعوهن نو بیا رجوع مه ورکوئ مې ورکوئ په لاسونه دې کافرانو لره دې چې بیا رجوع نه کوي الی الکفار و کافرانو لره لا نه دي هن دغه ښځې مؤمنات حل لهم کافرانو ته نه دي روا ولا نه دي هم دي یحلون لهن چې دې رواوي دا کافران لهن به دې ښځو لره بیا نه دا ښځې کافرانو ته روا دي نه کافران بیا د مؤمناتو ښځو ته روا دي د کفر د اسلام نکاح نسی کېدلی نو اوس خو زموږ علما دا وایي چې دغه اوس یهودو نصارا سره خو نکاح روا ده نو اوس چې دغه کافران دي د یهودو نصارا پر خپل یهودیت و نصرانیت باندې یو نه دي پاته بلکې اوس مشرکین دي دا نو د مشرک سره نکاح نه کول کیږي هغه چې روا وه په هغه وخت کې روا وه چې هغه یهودو نصارا پر خپل یهودیت و نصرانیت باندې وه اوس نو موږ ته دا خبرې بعضې خلک کوي چې حتی د نورو ممالکو د دې بنګلادیشو د دې علاقو ښځې دي زموږ ستاسې د وطن ښځې دي چې دا غربي ممالکو ته تللي دي ورې د کفارو سره هم ودونه کړي دي هغه نو داسې ودونه دي چې بس چې هر وخت چې طبیعت سره واوښتي بیا لا بېرته سره بیل دي او زموږ نارینه چې تللي دي غربي ممالکو ته هم دغه زموږ ستاسې د ممالکو زموږ ستاسې دغه اسلامي ممالک چې د دغو څخه دوی هم بیا د هغه یهودو نصاراو سره ودونه کړي دي نو دغه ودونه اوس چې دي په ښه نه دي دا د عمر بن الخطاب په وختو کې لا د منع وکړله والبلا چې دا څوک نه په نکاح کوي بل خو داسې وه چې دوی په سل کې تحت اثر وي نه پر اولاد بیا تسلط درلودي نه پر میړه تسلط درلودي چې دوی جواړي او دا خو چې اوس دی زموږ افغانان یې وکړي امریکایي هغه سل کې پر ده باندې حاکمه ده دی نه پر اولاد بیا کوم حکم لري نه پر خپل ځان باندې لري د هغې به تابع کېږي نو خو دغه فرق دی نو ځکه په دغه وجه باندې چې دی نعوذ بالله عیسی علیه السلام خدای پاک بولي او عزیر علیه السلام خدای بولي نو دغه خلک چې دا اوس پر خپل حالت نه دي پاته دا مشرکین دي او نو په دا خاطر باندې وایي نکاح دې نه کوي څوک دی کتابونه اوس پر دې باندې دي چې د یهودو نصاراو نکاح سره ناجائزه ده نو ځکه دلته هم دغه مشرکین وه الله جل وعلا وفرمایل چې دغه د مؤمناتو ښځې دوی ته نه دي روا او دوی چې زموږ مؤمناتو ښځې ته نه دي روا د دوی ترمنځ نکاح بالا نسي کېدلی اوس نو کافرانو ښځه دلته راغله نو خو ولور یې راکړه نبي علیه السلام ته بیا ورکړي موږ دونه ولور ورکړي خدای پاک وایي ولور یې ورکړي بل مسلمان ته یې په نکاح ورکړي او که د مسلمانانو څخه بیا یوه مرتده شول ولاړله او نو بیا تاسې ورته ویلی چې راکړې یوه ولور یې موږ دغونه په دا ښځې مصرف کړي دي اوس دا د مرتده شول بلا پسې د دوی زموږ پیسې ځینې راکړي هغو نه ورکول زموږ د مسلمانانو ښځې ولاړلې او وایي بیا د غنیمت څخه چې هغونه پیسې ورکړي هغه سړي ته چې د په خپلې معینې مصرف کړي وي وآتو ورکړئ هم دوی لره یعنې دا کافرانو ښځې خو دلته راغللې اوس کافران یې وایي موږ ته ولور چې مو مصرف کړي دي ورکړئ خدای پاک فرمایي ما انفقو هغه چې دوی نفقه کړي دي پر دې ښځو باندې د مهرو څخه ولا جناح او بدي نسته علیکم پر تاسې مؤمنانو باندې ان تنکحوهن چې تاسې په نکاح کوي بیا د هغه ښځې په خپلو شروطو سره چې مهر ورکړي خپل کور چې حق دا ښځه لري اوس خو مسلمانه راغلې ده تاسې هم مسلمانان یاست کولی شئ چې اوس یې په نکاح کوي بیا اذا اتیتموهن اذا هر وخت اتیتمو که تاسې ورکړله هونه دې ښځو لره اجورهونه مهرونه د دوی او ولا تمسکو تاسې تمسک مه کوئ بعیسم الکوافر په هغه در ځان لاندې کول یعنې نکاح کول الکوافر د کوافراتو د کافرې ښځې دي په دې باندې تاسې منګولې مه ټینګوئ کافرې ښځې مه کوئ والا چې ولاړله مرتده شوله کافره شول پسې پرېږدي یې واسألو سوال وکړئ ما انفقتم چې موږ دغونه په مصرف کړي دي موږ دغونه په دې ښځو مصرف کړي دي بله و بس راسي
راشي. نو وليسألوا مې باید سوال وکړي ما د هغه انفقو چې دوی چې مهرونه ورکړي دي نفقه مو کړې ده دغه دي کومو تاسو ته وایم حکم الله دغه حکم د الله جل جلاله دی يحكم حکم کوي بینکم په مابین کې ستاسو مؤمنانو او د کافرانو والله الله جل جلاله علیم شطر علیم دی حکیم دی حکمت دی وان فاتکم شیء من ازواجکم کچیر پاتسو یو شی من ازواجکم ستاسو د دې مینوګان څخه چې هغه ولاړل مهرونه نه درکول الى الكفار وكفار نو فعاقبتم یا چې تاسو عذاب ورکړي دي غنیمت منځنی ونیوي نو فاتو ورکړي الذين غس کسانو لره ذهب چې تلج ازواج مینګانی ځنې تللی دي مثل په مثال ما دغه انفقو چې دی خرچه کړي د پر خپل مینګانو باندې هغه مرتجس ولې بیرته ولاړل نو بیا د غنیمت څخه مجاهدین او هغه خلکو ته دغه د دې مهرونه پیسې ورکړي واتقوا الله وبرجد الله جل جلاله وسخ الذي هغس الله جل جلاله انتم تاسي به فاغسر مؤمنون مؤمنان يس نو يا ايها النبي اي نبي الله جل وعلا اذا هر جاءك راتك كوتات المؤمنات مؤمنات شزراله يبايعنك استاسر بيعت کوي علان پر دې باندې چې لا یشرکن بالله دې بیا شریک نه اس په یو خدای پاک سره شین دی اچ ولا يسرقن غلا نکوي ولا يزنين زنا نکوي ولا يقتلن نوجن اولادهن خپل اولادونه ولا ياتين ديراتک نکوي ببهتان په بهتان سره چې ادب جدير وي د بل چا څخه پیدا شوی وي د دې میړد بد سړی وي یفترینه چې دې تړي بین ایدیهن و ارجلهن په مخ کې د لاسو او د پښو د دې دا ولد رالویږي دا مخ ته رالویږي دی دروغ وایي دا د بل چا دی دغه کار نه کوي د یو ادب جدير وي چې ارمنی پر خپل میړه نه تاواني اولا یعصین کدینا فرمانی نه کوي کده تاسو په معروف په هغه شرعي شانو کې فبايعهن نو بیعت وکهن د مؤمنانو سره او نبی علی السلام مبارک بیعت نبی علی السلام مبارک دغه په خله باندې و داسې نو چې پلاس باندې و د شوز سره نبی علی السلام مبارک لاس پلاس نه دی کړی واستغفر طلب د مغفرت وکي له نه شوز لره الله د الله جل جلاله وسخه چې خدای پاک ته وبخښي ان پتاکي سره الله جل جلاله غفور بخښون کی دی رحیم رحم کوون کی دی پر دی باندې نو یا ایها الذين امنوا ايغه کسانو چې مؤمنان یاس لا تتولوا تسدوستي مکوي قوما د یو قوم څخه غضب الله عليهم چې خدای پاک غضب پر کړی دي چې دا يهود دي قد يئسوا دي نا امید دي د اخرت د ثوابو نعمتو جنتو څخه کما لک چې يئسنا امید دي الكفار من اصحاب القبور داغه خوينده انصر د قبور چې هغه په قبرو کې دي داغه د ګټي وټي نپي د ټولو څخه نا امید دي نو د رقم دي د اخرت اجر او ثوابو نعمتو څخه بے پروا دي نا امید دي نو چې ته مؤمن مسلمان ته خو ایمان پر اخرت لري نو هیڅ کله د يهود او نصارا سره دوستي مکوه دا سره دوستي په در نخري نو الله جل وعلا جمهور تاسو ته هدایت نصیب کړي رجم پر حق لا روان کړي ما یو شنی مریضي ورته ډاکټر تم به وي نو هغه